را په کوم کارونو کیږي په مباح او جایز کارونو کې البته په فرایض او لازم امور کې مشوره کیږي خو په دې جهت نه چې دا اوس لازم دی کنه دی حرام دی کنه دی په تطبیق داږي کې چې یو فرض به څنګه منطبق کو څنګه به لاګو کو د حرام شي نه به خلک په کومه طریقه منه کو نو فرایض او محرمات کې مشوره کی د پاره د تطبیق داږي چې په لاګوي کې عملی کولو د پاره نور فرایض او واجبات او په دې کې مشوره نشته دی دا خبره شیخ صفدر سیب هم کړو دا ټول علماء یعنی په دې کې تقریبا اتفاق دی دغه د اختلاف نشته چې یو شی فرض دی یا واجب دی یا حرام دی ته په کې مشوره کې نو دې کې مشوره نشته کدی باره کې مشورې دي د پاره به چې فرض دی خدا بسنګ په دې قوم لاګو کو طریقې صدا دی باره کې خیره تطبیق پر مشوره کې دی یا حرام دی خلک به په کومه طریقه منی کو نو دا یي تطبیق د پاره مشوره شته نور په جایز کارونو کې بیا مشوره یو انفرادي ده ستا انفرادي کار دی او ته چا سره مشوره کې او خيار کسان نه مشوره والا چې کوم خبره ته مخه تراغله په دې کې څوک ماهر دي یو اجتماعي صورت ده نو اجتماعي صورت د مشورې دا دی چې حکومت با شورایي وي حکومت به سوي شورایي وي ان ټول حکومت شکل د ملک او د علاقې اغا په مشوره باندې شریږي نو دا اجتماعي طور په دی آیات باندې د شورا په مشوره باندې عمل دی دلته بنیادی او خبره ده چې مونږ یې کوو هغه ده چې آیا پارلیمنت او جمهوریت دا مشوره ده او کنه مشوره نه ده لکه یو دلته کې یو مغالطه دام اچول کی چې د پارلیمنت او شورا دا یو شی دی جمهوریت او مشوره یو شی تاسو ته مو ویلي مخکې به ال طریقلو پارلیمنت اوس ورته مولیانو کیسه جوړه کړې نو سره په بریکټ کې لګوري مجلس شورا دا تحریف دی پارلیمنت څه وي مجلس د چا د مشورې او پارلیمنت کې چې څه کی بیلونه پاس کېدل او پیر کېدل دي ته څه وي مشوره په خبره باندې پی نو موږ راځو زموږ دا داوا ده چې مشوره او د مشورې مجلس او پارلیمنت کې فرق دی او مشوره او جمهوریت د کومه طریقه د بیلینګ د پاسینګ او د فیلینګ چې دا د کوم څه شي دی فرق دی او څوک اورته مشوره وي نو په دې اوټو په مشوره کې هم څه دی فرق دی ویشه په خبره اول نمبر فرق دا دی چې لفظ د شورا دا عربي او قرآني لفظ دی عربي او قرآني لفظ دی تاسو قتل چې و امرهم شورا بینهم نو قرآني او عربي لفظ دی شورا او هر چی جمهوریت او پارلیمنت دی نو دا یو غیر عربي او د مغرب پیداوار دی چې په ادله اربعو کې نه خو په کلام د عربو کې جمهوریت شته یاد ساتي ښا جمهوریت لفظ په کلام د عربو کې جمهوریت ته کوم شي جمهوریت دی یعنی مروج جمهوریت مصطلح نظام ندی ته په عربی کې اوس دیموکراتیه وي صورتوي الدیموکراتیه صحیح شو نو بعض خلکو ته دا خطا لګیدلې ده چې جمهوریت اخیشته د جمهور نه د چانه د جمهور نه صحیح شو نو جمهوریت د جمهور نه دی جمهوریت ته په عربی کې الدیموکراتیه وي فوشي تر دې تقریبا 1400 کال پورې په خبره پیږي نو په دې کې لفظ د جمهوریت یا دیموکراتیه عربی کې نشتا اوس جدید لغات تاسو قدیم ټول مراجع وګورئ قدیم چې څومره مراجع د لغاتو په یو کې بم ته لفظ د دیموکراتیه ملو نشي نو دا د اردو کې جمهوریت دی او په عربی کې څه شي دی الدیموکراتیه نو الدیموکراتیه ته به اوس نو اوس د صدې نیمه کې
په دې لغتو کې به تا ته ملاويږي په قدیم مراجعو کې تا ته نشي ملاويدلې نو دا جمهور نه دی ګورې ښا ولی جمهور اصطلاح د اسلام ده د چا ده د اسلام ده او جمهوریت دیموکراسي نو دا اصطلاح د غرب ده او دا چې 100 سال قبل المسیح ده قبل المسیح یعنی د اسلام د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه 1200 کال مخکې دیموکراسي ایجاد شوې ده په خبره پی نو دا د سره د اسلام اصطلاح ده نو چې کوم انسان اوس را پاسي او جمهوریت ثابتي د جمهور نه نو دا جمهور ټکی خو 1200 کال بعد چې اسلام راغی بیا ورپسې فقها راغل چرته 1415 کال بعد لفظ د چا استعمال شوی د جمهور او 1500 کال مخکې دیموکراسي او جمهوریت موجودو نو دا څنګه د اسلام اصطلاح شو په خبره باندې پیګنه نو دا اسلام سره هیڅ تعلق نه ساتي نو په ادله اربعه کې اول فرق دا دی چې شورا لفظ قرآني او عربي دی او هر چې دیموکراسي او جمهوریت دی پارلیمنت دی دا یو غربي غیر عربي او په ادله اربعه کې نه پیدا کیدونکو لفظ دی د فرق شو دویم نمبر فرق دا دی چې په مشوره کې عوام یا اکثریت دا د الله تعالی د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او د دین رستو د حاکم تابع وي په خبره پیشي یعنی مشوره کې دا څه نه ده چې بس تبه مطلق العنان او آزادي چې کوم رائے دی ورکا او خامخا به قبليږي وی ته شرای ورکی په دې کې ته پابند د الله د طرف نه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه او د غین رسول د امیر المؤمنین د طرف نه ته پابندي د غیبت تابع مطلق العنان بني په خلاف د جمهوریت نه چې جمهوریت کې عوام او اکثریت دا با اختیاري دا څه شي دا نه د الله تابع نه د رسول الله تابع او نه د حاکمي وقت بلکې په جمهوریت نظام کې اکثریت او عوامو ته مقام د رب او د الٰه حاصل دی چې سکول غواړي تحلیل د تحریم کوي او تحریم د چا کوي د تحلیل کوي په خبره باندې پوه شئ لکه بیلونه د شرابو د ربا اوس د ربا حرام ده سود حرام دی او دغه شان شراب حرام دی او دی بل پیش کی نو چې بل کله مشوره شته استما ویلي نو مشوره په حرام او په قطعي امور کې کیږي نه مباحات کی په خبره باندې پوه شي نو دویم فرق دا شو چې په مشوره کې به عوام دا د الله د رسول الله د امیر المؤمنین تابع وي او په جمهوریت کې تابع نه وي دریم نمبر ما چې ابتدا کې ویلي چې مشوره کې په مباح او په جایز کارونو کې یا د فرایض په تطبیق کې لکه امام بخاری رحمه الله فرمای وکانت الائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحه رسول الله صلی الله علیه وسلم درستبه ائمه د اهل علم او امینان مشوره غشتا خو فی الامور المباحه په کوم کارونو کې مباح کارونو کې ليأخذوا بأسهلها چې په دې کوم اسانه د غوالي ګرانه پریدي دارنګ امام ابن حجر اسقلانی رحم الله فرمای ای اذا لم يكن فيها نص بحكم معين چې کله به یو کار کې معلوم حکم نو وکانت على اصل الاباحه او کار بسو مباح الاصل په خبره باندې پیږي مراد د څه دی اے مراده محتمل الفعل والترك احتمالا واحدا په خبره پیشي چې یا مطلب پر هدیم شي او کولم شي مباح کار دی نو دی کې به مشوره لري اما ما عرف وجه الحكم فيه فلا چې حکم پکې معلوم شي دا کار نشي کولی یا به خامخا کوي نو بیا دې کې مشوره نشته دی سرم خلاص شو جبکې جمهوریت کې اس قید نشته دا شتري به مهار دی مباح نه په قطعي امور کې پس کې په دې کې بل پیښ شوی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده ختم نبوت په دفاع کې کم قانون جوړ شوی دی دا دې ختم شي دا کې بل پیښ شوی دی چې را حکومت اعلی اوسونه قطعي شه دی
دا دې ختم شي او حاکمیت عوام دي چې په 2009 کې په دې باندې بل پیښ شوی دی او که دوه کسان زیات شوی وي نو حاکمیت اعلی د سر خوړلو دوه کسان صرف کم شو نو په بل پاس نشو یعنی حاکمیت عالم څه کړو ختم کړ دا دومره مطلق العنان دی سلورم نمبر ګوره مشوره چا سره کی اهل الحل والعقد سره اهل علم سره تجربه کارو سره پوهانو سره او جمهوریت کې سدي هر کس او ناکس رائے ور کوي خبره پیښ کنه هر کس او ناکس بل پیش کوي حتی چې د کافر او د اسلام په کې شرط نشته دی غیر مسلم په کې نه دی چولی په خبره باندې پی کنه نو فرق پکې شته کنه نشته دی پنځم نمبر مشوره یو ایمانی نظام دی چې د دې واضح خپل الله تعالی دی قران کې ذکر کړي جبکې جمهوریت یو خاص طبقه د اهل غرب و ذکرده نظام دی نو شرط د بنده نظام او شرط د الله نظام دا دواړه برابر کې دي شي نه شپږم نمبر مشوره کې اهل الحل والعقد او کوم کسان چې مشوره کوي نو د دې سره د امیر د طرف نه تعاون کیږي او په جمهوریت کې د عوامو طرف نه حاکم سره تعاون کیږي په خبره باندې پیږي تر دې پوری چې حاکم د عوامو د مشورې نه د رایو د اوټ نه بغیر هیڅ کار نشي کولی نو مشوره کې حاکم او امیر دا د مشورې د اهل د پاسوي به اختیار وي او په جمهوریت کې حاکم به اختیار دي او عوام سدي با اختیار دي وې شي په خبره اوم نمبر فرق مشوره کې چې کله مشوره واخیستل شي نو فیصله کې په چا باندې په حق باندې او په اقرب ال الصواب په هغه خبره باندې په فیصله کې چې کومه خبره حق ته نږدې ده درستګی ته نږدې ده اگر چې اکثر خلک د دې خلاف ولینی معیار په مشوره کې څه شی دی حق او معیار په جمهوریت کې اکثریت پیږي چې وټونه چا زیات دي کدي غړ باطل لوک حق دی د دې پروا نشي ساتلې او مشوره کې کله سکیږي مشوره کله مشوره واغشتي شي یګي بغتل شي چې کم کس په کوم رايه حق ده نو کاغه د یو کس په دی به لازمن فیصله کی او په جمهوریت کې دا شی هلته به شي زیات رايه ده چا ده که په باطل می سړی مجبور شي په دی بس کيو فیصله کوي دا ووم نمبر اتم نمبر مشوره یو امانت دی ذمہ داری ده چې کله انسان د مشوره واغشتي شي د الله او خیرت را یاد شي حضور فرمای المستشار مؤتمن د سره امانت دی او په خلاف د چانه جمهوریت نه چې دا انسان کسنه پیدا وي فکر اخرت د الله یې نه پیدا کوي خواهش پرستی نتیجه څه د دوکه د فراډ دی دنیوي مفاد دی ادي ته ګوري چې اور به شاله ورکوما په خبر وی چې څوک زما مفاد کې دي تاسو په مر راته لګي لار راته جوړي نوکری را کوي پیسې را کوي نو مشورو دی کې څه شو فرش نهم نمبر په د اهل شورا چې شانه مشوره اخلي د دې اسلام کې خپل صفات الله ذکر کړی شریعت ذکر کړی شرایط دي لکه امام ماوردی رحم الله 15 صفات ذکر کړی سونه په احکام سلطانه کې امام ماوردی شانه و مشوره علي 15 صفات چې پکې اول نمبر صفت عقل کامل سره د تجربې نه چې عقل کاملا او تجربه می نو کما کله به تجربې نه مشوره نو دلته پارلیمنت کې چې بس صرف دا شی ټیکټ ورته میلا شو او په سړ کې نه سبا مشوره شته کما کله که تجربه شته کنه شته دویم نمبر تقوادار او دیندار به یو دلته دا شرط شته پارلیمنت کې جمهوریت کې نشته دریم نمبر خیرخوا وي حاسد او کینهګر بنوي څلورم نمبر سلیم الفکر وي پنځم نمبر چې کوم کار د پاره د مشوره اخیستل کیږي نو په دې کې به خپل سن عارض نوي خپل سو فائدہ به پکې نوي او دې به خواهش پرست نوي نو دا 15 صفات د اهل شورا دي پارلیمنت او جمهوریت کې دا صفات شته خبره منفي د کافر څخه د زندګ نم پکې علي لسم نمبر لکه شیعاګان زنادقه دي پارلیمنت کې ناشتي بل پیش کول شي لسم نمبر چې مشوره دا د صفاتو د مؤمنینو نه اوس ذکر شو الذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم نو مشوره صفات د مؤمنون دا
او جمهوریت خدا مغربي دین دی څه شي دی مغربي دین دی مغربي طریقار دی کار جمهوریت دی کو پارلیمنت دی 11 نمبر مشوره کې ګوره اسلام کې اهل شورا امیر ته مشوره ورکي خود امیر اطاعت په ځان باندې فرض غني لازم غني نو اصل سلطه او طاقت د امیر دی او دته د اختیار حاصل دی چې اهل شورا معزوله کی او څوک په شورا کې اخلي او په جمهوریت کې دی بل پیش کی اوټ ورکی رائے ورکی او اصل سلطه د عوامو ده عوام چې کله غواړي وزیر اعظم له کوڅه کوزینه کو په خبرون پیش کنه چې وګور راوستي شي نو اصل سلطه په جمهوریت کې د عوامو ده په اسلام کې د چا ده د حاکم ده 12 نمبر د جمهور سلف او خلفو په دې اتفاق دی چې مشوره مستحب ده امام نووي په شرح د مسلم کې په دې اجماع د علماو نقل کړي چې مشوره څه شي ده وایا کنه مستحب ده څه شي ده او جمهوریت خو لازم دی څه شي دی چې اکثر خلک رايه ورکا د شاپلار بیا غرض کولې شي نشرت کولې خبره فی لازم دی فرض دی په فیصله او مشوره خو مستحب ده نو فرق په رايه کرانغه د 14 نمبر چې کله نص موجود شي نص موجود شي د نص په وجود کې بیا مشوره نشته دی خبر باندې پیږي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه مانعینو د زکات سره د جهاد اعلان وکړ ابوبکر عمر فاروق ورته ویل ته دي څنګه وجني پرې دا اوس حالات دادي فلا مشوره ورکا ابوبکر صدیق رضی الله عنه او فرمایل وینا داسنه دا فیسی فرمای وې د ما دي والله لو قاتلنا من فرق بین ما جمعه رسول الله وکم کار چې رسول الله جمع کړي دي منځ او زکات څوک چې دا جدا کی قسم دې زو سره جنگ کوم نو د نس په مقابله کې د عمر فاروق مشوره رد شو په خبره پیږي نو په نس موجوده کې مشوره نشته دلته نصوص شته شراب ګوره نصوص دلته شته شراب حرام دي سود حرام دي شراب بند دي سود بند دي او بیا مشوره کوي کنه پارلیمنت کې خبره پی نو وجود د نس کې مشوره نشته دلته کیږي نو لہذا دا مشوره نه ده دیوږي کې څه شو فرق شو 14 نمبر دا فرق دی دواړو مېس کې چې مشوره خپل شرعي قواعد لري په خبره باندې پی د مشورې خپل شرعي قواعد دی اوس مونږ ویلي او د جمهوریت خپل قوانین دي او دا دواړه نظمک او اسمان فرق دی او دا زور او بيو ذکول دي لہذا مشوره او جمهوریت او پارلیمنت یو شی نشو سو فرقونه می ذکر کړل سوال لس فرقونه یاد به ان شاء الله کنه ګوره او په دې سمون دا کابریو له دیوبند بلا تصریحات دي خواز پرېدم زمو موجوده د بنوټون شیخ صاحب فضل محمد یوسف زی صاحب دا کتاب د اسلامی خلافت په هغه کې لیکلي دي چې په موجوده جمهوریت پارلیمنتي نظام کې او په د مشورې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی د ځمکې سو د اسمان فرق دی دا تانی صاحب رحم الله سونه کتابونه چې داغه چاپ شوي خطبات دي وغیرہ ملفوظات دي په دې ټولو کتابونو کې دا خبره ملاوي دا ما سره اشرف الجواب دی په دې کې ستریا باندې ډیر زیات څه کړي رد کړي خو اخیره کې وای بعض لوگوں کو یہ حماقت سوچی کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹونسنا چاہتے ہیں بعض خلک ودا به گفتگو کو چې دا جمهوریت بادشاہت پس کې ورمنډي وایا کنه دا په اسلام کې ورمنډي اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہی کی تعلیم ہے دا دعویٰ کوي چې اسلام کې د چا تعلیم دی اور استدلال میں آیت پیش کرتے ہیں وشاورهم فی الامر اور استدلال کې دا آیات پیش کیو نو وی مگر یہ بالکل غلط ہے مگر یہ دا غلط تھی لوگوں نے مشورہ کی دفعات ہی کو دفع کر دیا ہے اسلام میں مشورہ کا جو درجہ ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا خبره پیشي متعدد کتابونو کې او دا ما دلته کې دا حواله تانیس ابراهیم الله شو او د تانیس خلیفہ تفسیر ماجدی والا ویو هغه سو ویو و اجتماعی صورت میں اس کا تعمیل حکومت شورائی ہو دا با شورائی حکومت نو هغه باندې به عمل کی اجتماعی طور پر مشورہ بیا وی کہ جیسا کہ جیسی کہ خلفۂ راشدین کی تھی لگا د خلفۂ راشدین اور وہ شرعی شورائی حکومت آج کی جمہوریت ویا نامذہبی حکومت کے مترادف نہیں
और वो शूराई हुकूमत आज की जमहूरियत ना मजहबी हुकूमत के मुतरादिफ नहीं। बया मखी लिखी वी शूरा बेनहुम के अल्फाज जहाँ आमिरियत इन्हें डिक्टेटरशिप द बादशाहत खिलाफ थे। इस डिक्टेटरशिप व मुतलकुल अनानी की नफी का कामिल करते हैं, नफी कामिल करते हैं। वही जमहूरियत इस्तिलाही के लिए भी हरगिज वजह जवाज नहीं बनती, वजह जवाज नहीं बनती। खबर बानफी अल्फाज कुरानी का सही मिसदाक दौर खिलाफत राशिदा था। فيجي نو شورای حکومت کوم یو د خلفای راشدینو نو جمهوریت او شورا یو شی نه دی، اوټ او شورا یو شی نه دی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت